نو موږ 100 کاله د پاکستان نه وروسته پاتې شو. دغه نوی نظام چې راغلی د ملا صاحبانو 2 کاله کېږي تقریبا چې دغه د زنانو مکتبونه یې بند کړي د جنوب. موږ به همیشه دپاره د پنجاب او د پاکستان محتاج یو. او پرېږده چې د افغانستان په خویندو میندو باندې پنجاب ښه مزي وکړي، پنجابی پرې ښه مزي وکړي، په تورخم کې دله بېعزته کړي، په سپین بولدک کې دله بېعزته کړي، په دې ځای ورته لاسونه ووایي، په دې ځای باندې بېلابېلې ماپي او بیا د نبولي په مابسونو کې د ماشومانو سری ور واچوي، د سپین ږیرو سری ور واچوي، د ځوانانې ښځې په مابسونو کې ور واچوي، ورته بچي پیدا شي، خدای مهربانه بچي مته مړه شي. او ځوانان پرېږده چې د ترکیې د ایران په لاره سپي وخوري، اوبه یې ویسي او د ترکي پولیس یې ووایي چې دغلته ویډیوګانې داسې ښکاري. دا زموږ غیرت دی، دا زموږ اسلام دی. منګه وایو چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي. موږ وایو چې موږ روسانو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي. موږ وایو چې موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی، خوله دې زموږ ماته شي په دا دروغو خبرو باندې چې موږ هغې ته شکست ورکړی. موږ 52 پهلوانان راڅوملو یو پنجاب جواب نشم ویلی. په 1.5 لک روپۍ باندې ستاسې هر یو افغانه خور ته مهربانه ورور په تورخم کې په رشوت ورکول کېږي، هغو ته اوړل کېږي. ته چې د تعلیم دلته دا دغه بند کړي، نه به ډاکټره موږ کې پیدا کېږي، نه به موږ کې وروره معلمه پیدا کېږي، نه به موږ کې پولیسه پیدا کېږي. موږ به ټول عمر د پنجاب وروره محتاج چې بابا غوښې ډوډۍ راوړه او خویندې میندې به راته بېعزته کوي او وروره لوبې به روانې کوي، رشوت به هم رانه علي. نن د پاکستان یو دغه وکتو، تاسې وګورو، ویې ویلې چې یاره ډرون دا قانوني ده چې په افغانستان باندې بمباري وکړي. خو ته خو ورشه د دې پنجاب مقابله وکړه که نه چې زه 52 پهلوانان راڅملوم، خو دغه یو پوډري ولې نشم راڅملولی. او عجیبه خبره دلته نه تاسې د خدای خبره منئ، نه تاسې د پیغمبر خبره منئ، نه تاسې د علماو خبره منئ، نه تاسې د افغانانو خبره منئ. تاسې خو ټول ګل مرجانان هستئ. په جمهوریت کې خو یو ګل مرجان عبدالله تاسې خو ټول ګل مرجانان هستئ. په دې مولانو باندې تاسې ایمان راوړئ، په پټو سترګو باندې د الله او د الله د رسول خبره مهمه ده که د دې مولانو چې دا دروغ او درب دله په مر باندې او تاسې غولئ د خدای په لحاظ باندې. ولې دا ظلم هم دې افغانانو سره راغستی دی؟ موږ چې خبره کوو موږ ته وایي تاسې د امریکې غلامان هستئ. موږ څنګه د امریکې غلامان یو؟ د امریکې غلامي خو بیا تاسې هستئ چې 40 میلیونه ډالر تاسې د اوسني حکومت ته د جمعې درکوي. دا خو ښکاره دي پټې به څومره درکوي. غلامان خو تاسې هستئ چې نوره په قطر کې بچي ساتي، د یو فامیل خرچه هم د 10,000 ډالره د میاشتې په امریکایانو په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې لورګانې زامن سبقونه وایي او موږ ته وایي وطن ته راشه. تاسې ولې وطن ته کډې نه وړئ؟ ټول لیډرشپ مو په کراچۍ او په کوټه کې پروت دی، په قطر کې پروت دی. خدای مهربان دلته افغانانو ته دا خبرې کوئ. دا څنګه اسلام دی؟ د دې اسلام نه خو تاسې د خلکو ړوت ورکړو، د دې افغانیت نه خو تاسې د خلکو ړوت ورکړو، د دې ملایتوب نه خو تاسې د خلکو ړوت ورکړو چې دغه تمکینولي د دروغ او دربو لګېده او هغې ته تاسې لیکئ چې رحم الله حفظ الله د خدای په قهر ککړ شي. ته ستاسې او د ملحدانو بیا څه فرق دی چې ملحدان هم خدای نه مني او خدای مهربانه په بېله را روان دي، او تاسې هم وروره د الله د الله رسول خبره نه منئ او خدای مهربانه په دغه مولانو باندې ایمان راوړی دی چې هغې هر یوه خبرو کې تا ویې تکبیر او الله اکبر. تا ته الله مهمه دی که د پیغمبر درته مهمه دی که دا راته مهم دی؟ جاپان چې دی، جاپان باندې 2 ایټم بم دا خطا کړه امریکې. جاپان ختم نه شو ځکه تعلیم پکې و. جاپان هغه د دنیا های ټکنالوژي جوړوي. تا خو دا ولس غرق او تباه کړو. تعلیم دې ترې اخیستی، ملي شی نه یې ترې اخیستي، ځوانانو په کیسه کې نه یي. خدای مهربانه داسې د امریکایانو په موټر کې او داسې د امریکایانو په موټر کې او 3 موبایل سره دي او دویمه ښځه وکړه او درېیمه ښځه وکړه. خدای مهربانه دا اسلام دی، دا افغانیت دی چې تاسې ته څوک د رښتیا خبره کوي په هغې باندې بیا د کفر ټاپې لګوئ، په هغې بیا د غلامۍ ټاپې لګوئ، د غلامۍ په ټغر کې تاسې ټول خپله داوستئ. دا نن در باندې د امریکا 40 میلیونه ډالر بند کړي، ته به څه شی بخوري؟ څه شی بخوري؟ د ولس ته جواب ورکړه که نه. او بیا راځئ وروره پیغورونه په اروپا او دې ځایونو کې خلکو ته ورکوئ چې راشئ وطن ته. خدای مهربانه دا یو هغه د دې ځوانانو غم وکړه، دغه مکتبونو غم وکړه، دغه ملي سرود ملي بیرغ موږ کار اخلي کار ته سپارل غواړو، دغه قانون اساسي اعلان کړه او ولاکې رانه دا حکومت داسې وکړي. که تا زمانه دا حکومت وکړو او دا ولس ته په جومات په منبر کې پرېښودې زه او د خدای راسي، ځکه چې ته په غلطه روان یې، ته د هېڅ چا خبره نه منې، صرف په خپله مرضۍ روان یې او هغه طرف ته دې افغانستان روان کړې چې تباهي او بربادي ته. په افغانستان باندې نه امریکایانو دومره ظلم ورسره کړی، نه ورسره روسانو دومره ظلم کړی، څومره ظلم چې تاسې ورسره وکړو چې تعلیم دروازې بندې کړي، زنانه خو لاړې تباه او برباد شوي، ځوانان هم خدای مهربانه مکتبونه پرېښودل، هلکانو مکتبونه پرېښودل. کله وروره رهایشګاه بنده کړه، کله وروره دا بنده کړه، نه در سره د کار روزګار کومه په فارموله شته، نه سره بل شته. بس افغانانو باندې ټاپې وښئ او خدای مهربانه خپلې غټې ګېډې مړوئ. دا اسلام او دا افغانیت